Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir Official G Students. نن lecture number 5 کې مونږ ډیسکس کوو passing pointers as an argument to a function. صحیح ده. دا زمونږ نن ټاپک دی نو موضوع او خبره کوو زمونږ سره چې کوم زمونږ ټاپک دی چې what is mean by passing pointer as an argument to function. صحیح ده. نو تیری او بیا په دیوانه پروګرام هغه لیکو. صحیح ده. نو passing pointer as an argument to a function mean چې the pointer variable can also be passed to function as an argument. صحیح ده. زموږ چې کوم پوینټر ویریبلز دي لکه مطلب پوینټر ویریبل موږ خبره کړو چې پوینټر ویریبل زموږ سره هغه ویریبل کوم چې د بل ویریبل کوم میموري ایډریس ته هغه څه کوي هغه سٹور کوي نو چې کوم پوینټر ویریبل زموږ سره چې موږ په خپل نړۍ ټاپک کې به خبره د کو د پوینټر زموږ بیسیک خبره د پوینټر سره چې څنګه موږ pointer the function is an argument pass کولای شو صحیح ده نو the pointer variable can also be passed to a function as an argument نو the pointer variable هم موږ د function as an argument pass کولای شو صحیح ده when a pointer variable is passed to a function کله چې موږ یو pointer variable هغه د function نه pass کو نو څه چل وشي the address of the variable is passed to the function نو دغه variable چې کوم address یا زم سره څه شي the address of the variable is passed to the function نو دغه function دغه variable چې کوم address یا زم سره function نه pass شي صحیح ده thus a variable is passed to a function not by its value but by its reference نو thus مطلب as a result زموږ سره چې کوم variable هغه موږ pass کو د function نه دغه function ساری دا کوم ویریبل چې دا موږ د فنکشن نه پاس کوو not by its value مطلب طریقې ویریبل چې کوم ویلیو دغه پتر موږ نه پاس کوو بلکې د دغه چې کوم ریفرنس ته ریفرنس مین چې د کوم اډرس ته دغه پتر باندې موږ څه کوو دغه ویریبل چې کوم موږ څه کوو دا موږ د فنکشن نه پاس کوو صحیح ان ارګومنت چونکی اوس خبره کو چې لکه مطلب څنګه نو تیوري باندې داسې سړی نه پوهیږي بالکل ځکه په خپل ډېر زیات چې کله ماته څوک تیوري وي نو زه مکمل ځم چې دا څه وایي صحیح ده خو چې کله زه په هغې باندې پریکټیکل پروګرام وینم نو بیا به زه ډېر زیات لکه په خپله چې کله لرننګ سټیج کې نو اوس هم چې زموږ لرننګ سټیج دی خو چې کله موږ کلاسز کې به دا موږ ته ښودلی کېدل نو زه خو مکمل نه پوهېدم چې what is actually mean by this theory خو چې کله به هغه سره دلته امپلیمنټ شي نو بیا به زه چې کوم دی بالکل په هغې باندې کلیر شم صحیح ده لیټ سپوز ما یو انټیجر A او B کریټ کو صحیح ده او دلته دلته زه کوم ویریبل انیشلایزیشن هم کوم لیټ سپوز د ما A ویریبل ته مې 10 اساین کو لیټ سپوز B ویریبل ته مې 50 اساین کو سمپل از دیٹ اوکے ته دې نه بعد زه داسې کار کوم چې زه دلته سمپل په یو وایډ ټایپ والا یو یوزر ډیفاین فنکشن امیر ما واغستو دې نه سمپل یو دو پوینټر چې کوم دی لیټ سپوز x and چې کوم دی یو پوینټر y دا دوه تیما سکلو دا دوه زموږ سره ویریبل دا تیما ساری دا زموږ سره پوینټر ویریبل په دې کیس کې نو دا دواړه x او y پوینټر ویریبل تیما زین پیرامیټر ته دی یوزر ډیفاین فنکشن کوم چې امیر دی نه پاس ده صحیح ده زم چې یاره زما سره دی دا کوم x دا کوم x چې زما سره پوینټر دی دې ته دا ساين کې چې مطلب د x کوم اکچوال ویلیو دا په x چې مطلب کوم اډرس ډیټیکټ کړی دی دا غي کوم اکچوال ویلیو دا غي سره سپوز 108 کا او دا سیدا سمپل دا پروسیجر در وای د لپاره موږ تاسو اوس په دې کنسپټ چې کوم دی په دې باندې کومه چې what is actually mean by زموږ چې کوم ټاپک دی passing pointer as an argument to a function ما سمپل یو فنکشن دا تاسو کته شي یوزر ډیفاین فنکشن می ډیکلیئر کو هغه سمپل په دې کې ما دا وکړه چې د پیرامیټرز می ته پاس کړل x pointer and y variable pointer صحیح pointer variable اوس ته د x چې کوم سره پوینټر دی نو د سمپل د سره چې د کوم ویلیو کوم اډرس دی ډیټیکټ کړی دی په اډرس چې کوم اکچوال ویلیو پرته د هغې سره 108 کا وای هم چې کوم اکچوال ویلیو مطلب دی چې کوم ډیټیکټ کړی هغې سره هم ته سمپل څه 108 کا صحیح ده چونکې اوس موږ داسې کار کوو چې زه سمپل ته دې فنکشن چې کوم ډیکلریشن دی هغه سمپل څه کوم په مین فنکشن کې د دې فنکشن ډیکلریشن وکم چې کمپایر ته پته ولګي چې زموږ سره یو وایډ امیر مطلب زموږ سره امیر یو فنکشن چې کوم دی هغه شته یوزر ډیفاین فنکشن دی ښه اوس زه داسې کار کوم په دې پین فنکشن کې بچې د لوی شه چې دا خو موږ وکړو زه سمپل د امیر چې کوم فنکشن دی که نه ته دې نه دا A او B از پیرامیټر پاس کوم دا A او B خو دا ویریبل A او B زه دا ساده نه پاس کوم د دې چې کوم میموري اډرس دی د هغې لپاره به اوس زه دا اډرس اپریټر داسې ولګوم صحیح ده اوس دا اډرس اپریټر مطلب دا چې یاره ترې A ویریبل زموږ سره په میموري کم اډرس ته د B ویریبل په میموري کې کم اډرس ته دا ما څه کړلو دا ما پاس کړلو نو چې کله دا دواړه هم پاس کړو زموږ سره امیر فنکشن څه شو هغه به کال شي دا دواړه به زموږ سره دلته راشي صحیح ده لیټ سپوز زموږ سره A ویریبل شو دا B شو دې لپاره موږ د پوینټر ډیکلیئر کړل صحیح ده بیا به چې دی
h زموږ سره کوم ویلیو په میموري کې دې سره به مطلب د دې کوم اډرس چې کوم دغه ډیټیکټ شوی دلته اوس موږ دا بای ویلیو چې کوم دې نه پاس کو دا موږ دا ویریبلز موږ پاس کو بای اډرس سره بای ریفرنس مطلب د دې چې کوم میموري اډرس ته دا غي ریفرنس موږ دلته ورکو سره مطلب تاسو کته شي اډرس اپریټر مطلب څه شي دی ویریبل کوم اډرس ته موږ غره دینه پاس کو صحیح ده او چې کله غي اډرس موږ پاس کو ته دی ویریبل نه دلته زموږ سره راشي پوینټر به دا غي ایکس بر دی اډرس سٹور کی میموري اډرس او وای به زموږ سره د بی ویریبل چې کوم دی دا غي میموري اډرس سره سٹور کی او بیا دا غي چې کوم په دا ای ویریبل کې زموږ سره کوم اکچوال ویلیو دا غي سره به 108 شي په بی ویریبل کې چې کوم اکچوال ویلیو دا غي سره هم 108 شي او مونږ ته زموږ رزلټ راشي اوس که چرته دینه باز سو کما ذکر دی ویلیو ته دی لکه مطلب شه د ویلیو اپ ا کله ای ویریبل ویلیو زوس په دې کیس کې پرینټ کما نو چونکی ا ته موږ انیشیالایز کړی 10 او چې کله دا موږ فرند کوم دا زموږ سره دا 10 هم بدلته د ایکس پوینټر چې کوم دی دا د سکلې دا ځن سٹور کړی دی مطلب د اډرس د ای ویریبل اډرس د ایکس پوینټر سره خو چونکی موږ سټریک ولګو سټریک ایکس مطلب دا چې د دې چې کوم په دغه اډرس چې کوم اکچوال ویلیو پراته را هغه سره موږ 108 کو چې کله د هغه اکچوال ویلیو سره موږ 108 کو نو اکچوال ویلیو زموږ سره 10 دا او 108 کو د زموږ سره ای زموږ سره شراشي ای زموږ سره راشي 110 صحیح ده لیټس ډو اټ کدا ز کنټرول وی اینڈ هیر دا ز بی کما کوس موږ چې د بی ویلیو فرند کو نو سیم دغه پروسیجر زموږ سره په بی هم اپلای شي چې د بی اډرس زموږ سره د وای کیس کې بدل تاسو په دې کیس کې وای باغ سٹور کړی د وایس په دغه کوم اډرس سٹور کړی په هغه اډرس کوم اکچوال ویلیو په میموري کې پراته دی دا غي سره 108 کې لیټ سپوز کړه دې سره 100 تاسو نه ته 208 کې زموږ سره به د بی سره بیا 208 شي لیټ می run this program so let's check out the result okay system is a little bit slow that's why compiling takes time okay زموږ سره زموږ پروګرام چې کوم دی هغه لا موږ ته هیڅ سم شو نه کړل چونکی په دې باندې سیستم باندې ریکارډینګ هم سٹارټ دی او ها دلته موږ یو مسله بل وکړه هغه مسله دومره سغټه مسله نه ده خو دا زموږ په خپل ډېر زیات یری د اینډ اف لاین په کې موږ مس کوچ مطلب زموږ د اوکے سوري یار اینډ اف لاین end of line and again run this program okay خان تاسو کته چې زموږ سره زموږه ریزلټ راغی ریزلټ زموږ سره راغی چې یاره the value of a is 10 مطلب د a چې کوم ویلیو دا زموږ سره شته هغه زموږ سره دا 10 او د b چې کوم ویلیو دا زموږ سره 250 چونکی موږ a تاسو انکل 10 په کار چې موږ 10 شو شوی خو 10 موږ شو ځکه نه شو دلته ور سمونګه سو کله زموږ سره هغه د a سره 108 شو نو 110 شو د b خپل اکچوال ویلیو 50 خو دا غي سره زموږ سره چې کوم فنکشن کې ور سمون کوم ایډیشن کله او بای 200 دا زموږ سره راغی 250 دا سی په دې باندې ډیر زیات دا سی پروګرام دی په دې ټاپک باندې کوم زموږ سره د پاسینګ ارګومنت ټو فنکشن صحیح ده په دې باندې زموږ سره ډیر زیات پروګرامز دي نو هغه تاسو کولای شئ هغه تاسو چیک کړئ او تاسو کوم بوک د سره په دې کې دا ټاپک راوړل او دا چې کوم فردر پروګرام دی هغه تاسو پریکټس کړئ چې تاسو د دې ټاپک ریګارډینګ تاسو کوم کنسپټ دی هغه پوښتنه صحیح ده نو سیمپل دا زموږ سره پروګرام چې هر په دې کې موږ دغه امیر د زموږ سره یو امیر یوزر ډیفاینډ فنکشن دغه نه موږ پیرامیټر چې کوم دی یو سوکلو دو پوینټر ویریبل چې کوم زموږ سره انټیجر ټایپ وال او دانته پاس کړل چې کله زموږ سره د امیر فنکشن څه شو دا موږ په دې ځکه د امیر فنکشن کال کو نو چې کله موږ کال کو نو د اډرس د a او د b ویریبل چې کوم اډرس هغه زموږ سره د فنکشن نشه شو هغه پاس شو صحیح ده هغه پاس شو او دلته زموږ سره رالو چې کله رالو تاسو کته شي زموږ سره په دې په ویلیوز کې انکریمنټیشن وشو او دغه ویلیو زموږ سره انکریمنټ شو صحیح ده او دغه زموږ سره و چې څنګه موږ پوینټر از ان ارګومنت د فنکشن پاس کول شو په دې کیس کې دا زموږ سره چونکی اډرس خبره ده دیر اټس لکه مطلب دا ایم زموږ سره پوینټر ډیل شو چونکی د اډرس راغی زموږ سره اډرس دلته سٹور شو او داسې د وای اډرس زموږ سره ترغه سٹور شو په دې باندې تقریبا سبو کې 4 5 6 پورې پروګرامز دي نو هغه 1 بای 1 تاسو نشم کولای دا یو کې سیمپل می تاسو ته کوم مطلب تاسو پوه شئ چې څنګه د پروسیجر کار کوي که تاسو غواړئ چې مطلب نور فردر 2-3 پروګرام ته په ټاپک رن کما تاسو ته وخایم تاسو پوه کوم دا غیر پارت تاسو سیمپل مات په کمنټ کې وای say that thanks for watching and do practice because practice is the main key to learn something. Thank you.